قدرمن دوستانو دغه کومه ویډیو چې تاسو په سکرین وکتله دا د پاکستان د صوبه سیند د کراچۍ د ښار د یو سکول پرنسپل ویډیو ده چې په خپل دفتر کې د سکول له جنکیو سره همدا غلط کارونه کړي دي او بیا یې ورڅخه د همدې دفتر د سی سی ټي وي کمرې په واسطه ریکارډ شوي دي او هغه کس چې ریکارډ کړي دي هغه له دغه پرنسپل څخه ډیمانډ کول چې پیسې راکړه هغه پیسې نه ورکولې بیا هغه دغه ټولې ویډیوګانې په سوشل میډیا اپلوډ کړي دي ملګرو دغه ویډیو موږ ته هم په لاس راغلی دي نو که تاسو هم غواړئ چې دغه ویډیوګانې وګورئ له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ ملګرو د استازي او ټیچینګ شعبه هغه پاک او مقدس کار دی چې موږ ته له پیغمبرانو په میراث راپاتې شوی او له ماشومتوب څخه موږ ته دا ویل کیږي چې استاد یا ټیچر د معنوي پلار په معنا وي خو دلته د پاکستان د کراچۍ په ښار کې بیا قصه بله ده چې د سکول یو پرنسپل چې همیش به په خپل دفتر کې د سکول له شاګردانو سره همدا غلط کارونه کول او تقریبا له شپېتو څخه ډېرې ویډیوګانې د همدغه دفتر د سی سی ټي وي کیمرې په واسطه ریکارډ شوي دي او دا د تقریبا اوس یې پرې ټوله سوشل میډیا ولړله دغه د سکول پرنسپل هم په خپل جرم اعتراف کړی دی او وایي چې له څلورو څخه تر 50 سټوډنټانو سره زما جنسي تعلقات او زما دفتر ته ورتلې او ما به ورسره همدا غلط کارونه کول خو پولیس بیا وایي چې موږ ته د تحقیقاتو نه وروسته د دغه پرنسپل له 10 نه تر 11 ویډیوګانې لاسته راغلي چې پکې ښکاري د همدغه سکول له استادانو او سټوډنټانو سره دی په خپل دفتر کې جنسي اړیکې نیسي او ورسره همدا غلط کارونه کوي چې دا ټولې ویډیوګانې ورڅخه همدغه سی سی ټي وي کیمرې ریکارډ کړي دي او دا د دغه پرنسپل او د هغه کس چې دی غوښتل بلیک میل کی د دوی دواړو د جنجال په نتیجه کې دا کیس موږ ته لاسته راغی نو اوس یې موږ څېړو او مجرم ته به سزا ورکول کیږي ملګرو که تاسو هم غواړئ چې دغه پاکستاني پرنسپل له شپېتو څخه زیاتې لوڅې او بربنډې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ موږ ته کمنټ وکړئ موږ به دغه ټولې تاسو ته درولېږو تاسو یې په خپله وګورئ او بیا قضاوت وکړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم د لوی الله په امان